اوس هر څوک کولی شي د فیسبوک آی ډي ویریفای کړي یا هم فیسبوک آی ډي باندې بلو بیج یا شین ټیک مار ولګوي. السلام علیکم ګرانو خوږو دوستانو، په دې هیله چې روغ جوړ وای. ملګرو یو ځل بیا تاسو ته د یوې نوې په زړه پورې ویډیو سره حاضر شوی یم. ملګرو په نن ویډیو کې زه تاسو ته درښایم چې موږ څنګه کولی شو چې خپل د فیسبوک آی ډي ویریفای کړو، په خپل فیسبوک آی ډي باندې بلو بیج ویریفیکیشن ولګوو. په دغه ویډیو کې تاسو ته پوره معلومات درکوم چې موږ څنګه په خپل فیسبوک آی ډي باندې بلو بیج یا شین ټیک مار لګولی شو. او دوستانو دغه اوس د هر چا لپاره دی، هر څوک کولی چې په دغه په خپل فیسبوک آی ډي باندې ولګوي. نو دا چې څنګه یې لګولی شو، چې ته ضرورت دی موږ تاسو او دغه د دې ګټې څه دي او په کومو هیوادونو کې کار کوي، په دغه ویډیو کې مکمل معلومات تاسو تفصیلي درکوم او څومره قیمت لري. نو راځم دوستانو ویډیو باندې پیل کوم. مخکې له دې چې دغه ویډیو شروع کوم یو کوچنۍ غوښتنه کوم چې زموږ چینل درته سبسکرایب کړئ او که څوک زموږ په پیج کې نه وي د زموږ پیج هم درسره فالو کړئ. او که تاسو کومه پوښتنه یا غوښتنه لرئ موږ ته کامنټ وکړئ. او همدارنګه دوستان تاسو کولی شئ زموږ چینل ته مراجعه وکړئ. زموږ په چینل کې هر ډول ویډیوګانې شته، انشاءالله ستاسو د مشکلاتو حل به زموږ په چینل کې حتما پیدا کیږي. نو دوستانو تاسو ته ښکاره معلومه ده چې مخکې به فیسبوک آی ډي هغه چاته ویریفیکیشن بلو بیج اپشن ورکولو، هغه به یو ډیر مشهور شخص و، لکه د یو سپورټ برخې یو مشهور نړیوال لوبغاړی، همدارنګه د یو ژورنالیست نړیوال ټلویزیون به و، یا هم دوستانو د یو سندرغاړی به و، یا به د فلمي اداکار و، دې ته ورته لوړپوړی چارواکی به، یا په ټولنه کې اوس مشهور شخص و، هغه ته به د بلو بیج اپشن ورکول کېده. خو اوس مهال دوستانو فیسبوک هر چا ته د اپشن ورکوي، خو په 14.99 یا $15 میاشتني فیس سره دغه اوس فیسبوک ورکوي. نو دوستانو تاسو هم کولی شئ دغه بلو بیج اپشن ترلاسه کړئ. نو دوستانو شرایط یې څه دي، څنګه یې ترلاسه کولی شو؟ دوستانو د ټول ناول تاسې باید خپل ځان سره یو خپل آی ډي ولرئ. آی ډي په دې مطلب چې خپل هویت پیژندپاڼه ولرئ، په ساده ژبه څه کوو تذکره باید تاسې ولرئ. دوستانو د دې پرته دوستانو ستاسو تذکره کې نوم او دوستانو د فیسبوک آی ډي نوم، د تذکرې زیږیدونکي ته فیسبوک آی ډي زیږیدونکي ته دا باید کټ مټ سره یو شان دی، هیڅ توپیر فرق باید ونه لري. بل دوستانو دا کوم فیسبوک آی ډي باندې پروفایل باندې تاسو عکس لګولی دی، دغه عکس دوستانو باید ستاسې د آی ډي سره یو ډول وي. ضرور نه ده چې تاسو د همدغه کوم آی ډي چې تاسو تذکرې ته عکس ورکړئ دغه عکس په پروفایل باندې ولګوئ، نه، خو ستاسې عکس باید خپل وي. داسې نه چې آی ډي عکس مقصد آی ډي ستا د عکس د بل چا په لګولی دی، د بل چا عکس دی باید نه وي خپل عکس دی پرې لګولی وي. دوستانو بل تاسې باید په خپل فیسبوک آی ډي باندې 2 سټیپ اتنټیکیشن فعال کړی وي. او دوستانو تاسو باید په هغه هیواد کې وای شتون ولرئ په کوم هیواد کې چې دغه بلو بیج اپشن ویریفیکیشن د اوس لپاره کار کوي. نو دوستانو دغه شرایط دي، په دغه شرایطو سره تاسو کولی شئ خپل فیسبوک آی ډي د اسناد له ځان سره ولرئ. او دوستانو بله خبره، تاسو چې کله ویریفای کوئ فیسبوک ستاسو د مخ څخه سکین هم اخلي، تاسو باید هغه ځای کې خپل اسناد هر شی له ځان سره ولرئ، سکین درنه واخلي او ستاسو آی ډي ویریفیکیشن په 48 ساعتونو کې بشپړیږي. نو دوستان دلته ګټې ذکر کړي، دغه ګټې په دې ډول سره دی وایي کله چې تاسو فیسبوک آی ډي ویریفای شي، ستاسو فیسبوک آی ډي د نوم سره به شین ټیک مار علامه ښکاري. که تاسو هغه په هر ځای کې وي، تاسو پوسټ کوئ، په کمنټ کې، په ریلز کې، په سټوري کې، همدارنګه په هر ځای کې به دغه اپشن ورسره ښکاري. دوستانو بل ګټه دا ده چې پرو اکټیو پروټیکشن، یعنی ستاسو آی ډي به د فیسبوک ادارې لخوا یو قوي محافظ، دوستانو ستاسو آی ډي به په حفاظت کې محفوظه به وي، د خطر د هیکرانو هر څه څخه به په امن کې وي. دوستانو بل ډایرکټ سپورټ، په دې مطلب چې تاسو به د فیسبوک ادارې لخوا یو ډایرکټ سپورټ ترلاسه کوئ، یعنی کله چې تاسو په خپل فیسبوک ستونزه ولرئ، مشکلات ولرئ، تاسو مستقیما کولی شئ د فیسبوک ادارې سره اړیکه ونیسئ، تاسو ته په ټول نه تر وخت ځواب درکوي، ژر به ځواب درکوي. دوستانو بل ګټه دا ده انکریز ریچ، یعنی په دې مطلب د کومه آی ډي باندې چې تاسو بلو بیج فعال کړئ، د ستاسو پوسټ، ستاسو کمنټس، ستاسو سټوري، ستاسو پوسټونه هر څه به ډیرو ملګرو ته رسیږي. یعنی مخکې به لږو ته رسېدل، خو دا ځل به ډیرو ته رسیږي، خپله به سجیسټ کېږي، مخکې به ځي. او دوستانو دوی وایي چې د دغه اپشن څخه، د دغه سټار څخه به صرف تاسو خوند اخیستلی شئ، یعنی تاسو ته دغه سټار درکول کېږي، د جایزه به تاسو ته درکول کېږي. نو دوستان دې میاشتنی فیس چې دا $14.99 ده، او هغه دوستان، هغه کسان چې دغه په ډیسکټاپ کې خپل فیسبوک استعمالوي، هغه لپاره میاشتنی فیس $12.99
11.99 یا $12 دی. نو دوستانو په کومو هیوادونو کې دغه اویلیبل دی، په کومو کې کار کوي دوستانو، نو فیسبوک بلو بیج ویریفیکیشن چې دی تر اوسه پورې په 3 هیوادونو کې دغه اویلیبل دی. هسې خو د ټولو خلکو لپاره اویلیبل دی چې کوم مشهور کسان دي، مشهور اشخاص دي، نو د هغو لپاره په هر هیواد کې اویلیبل دی او مفت هم ورکول کېږي. خو هغه کسان چې داسې مشهور نه دي هغو لپاره میاشتني ډول فیس په بدل کې اخلي، هغو لپاره په 3 هیوادونو کې تر اوسه پورې اویلیبل دی. نو دوستانو د فیسبوک د بلو بیج ویریفیکیشن تر اوسه پورې په یونایټډ سټیټ، استرالیا او نیوزیلینډ کې اویلیبل دی. دوستانو د پاتې نور هیوادونو چې دي تر اوسه پورې د لپاره اویلیبل نه دی، انشاءالله لاند وخت کې به په نور هیوادونو کې راشي. لکه دوستانو کاناډا، جرمني، فرانسه، انډیا، عرب امارات او داسې نور د نړۍ پرمختللي هیوادونو کې به هم په لنډ وخت کې دغه سیستم لانچ شي، په هغو کې به هم راشي او موږ تاسې بیا کولی شو چې د هغې په ذریعه سره خپل فیسبوک آی ډي ته اپیل وکړو او موږ آی ډي ویریفای کړي. نو دوستانو موږ تاسې به څه کوو، نو د دې لپاره به موږ تاسې سر له اوسه نوملیکنه وکړو، د دې لپاره چې موږ ته په وخت باندې که چېرته زموږ په هیواد کې اویلیبل شو نو موږ تاسې کولی شو هغې لپاره نوملیکنه وکړو، وایټ لیست ویټ لیست ته ځان واچو دوستانو او موږ ته هم په راتلونکي کې دغه بلو بیج ویریفیکیشن راکړي. نو دوستانو هغه ملګري چې دوی په خارج کې دي یا په دغه هیوادونو کې دي غواړي خپل آی ډي ویریفای کړي، طریقې زه اوس درته ښایم دوستانو. نو دوستانو دې لپاره به تاسو څه وکړئ، رابشئ خپل فیسبوک آی ډي ته. کله چې تاسو خپل فیسبوک آی ډي راخلاص کړئ دوستانو خپل پروفایل ته به راشئ. کله چې خپل فیسبوک آی ډي پروفایل ته راغلی دلته په دې 3 ټکو کلیک وکړئ دوستانو. کله مو 3 ټکو کلیک کړ دلته دوستانو په دغه ځای کې تاسو ته دلته ښکاري، په دغه ځای کې به تاسو ته میټا ویریفاید اپشن درکړی وي. هغه څوک چې په دغه هیوادونو کې د اپشن نه دی ورکړی نو تاسو هم دا اوس خپل فیسبوک اپډیټ کړئ، دلته به تاسو ته میټا ویریفاید اپشن درکړي. نو د هغه په تروس تاسو کولی شئ فیسبوک ادارې سره مستقیما اړیکه ونیسئ یا کومه فورم درکوي، کومه فرصت درکوي هغه ورته کمپلیټ کړئ. نور شی نه غواړئ دوستانو، ما درته څو ضرور شیان مخکې مو ښودل، صرف آی ډي غواړي چې کوم دی هغه باید تاسې له ځان سره ولرئ. پیمنټ میتود لپاره باید تاسې ویزا کارت، ماسټر کارت، ډیبټ کارت یا هم پیپال ولرئ چې هغې سره تاسې خپل پیمنټ تادیه ورته وکړئ $14.99 او دا تاسې نه په هره میاشت کټ کوي. نو په دغه طریقه دوستان تاسې کولی شئ چې دغه ویریفیکیشن لپاره اپیل ورته وکړئ. دوستانو ستاسو ویریفای به تر 48 ساعتونو پورې منل کېږي او تاسو آی ډي به ویریفای کېږي. دوستانو هغه دوستان چې په نورو هیوادونو کې د ویټ لیست ته ځان وچوي، څنګه مو ورته ثبت نام کولی شئ، هغې لپاره به تاسې راشئ. ما په ډسکرپشن کې تاسو ته لینک اچولی دی، په لینک باندې به تاسو کلیک کړئ دوستانو. کله مو چې لینک باندې کلیک کړ نو داسې یو صفحه درته راخلاصېږي، د ټول اول دلته تاسو ته ښکاري انسټاګرام، فیسبوک. دغه طریقه تاسو هم د انسټاګرام لپاره کولی شئ، هم د فیسبوک لپاره، خو په یو ور باندې دواړو ته نشئ کولی، یو ته جدا جدا کولی شئ. نو رابشئ په فیسبوک باندې زه کلیک کوم دوستانو، فیسبوک باندې به تاسو کلیک کړئ. کله هم دوستانو په فیسبوک باندې کلیک کړ دوستان تاسو ته به داسې صفحه راخلاصېږي، رابشئ په اوکې اپشن باندې به ورته کلیک کړئ. دوستان لکه چې دغه پیج هم کار نه کوي. نو شاته به راشئ دوستانو، که چېرته دغه پیج تاسو ته خلاصېده خو ښه ده، که کار یې نه کوو نو شاته به راشئ دوستانو. لاندې به راشئ دوستانو، تر ټولو لاندې دلته موږ ته یو بل اپشن راکړی دی. دلته دوستانو لاندې به راشئ، دغه ځای کې تاسو ته یو لینک اپشن ښکاري، په دغه لینک به کلیک کړئ. کله مو چې لینک باندې کلیک کړ دوستانو اوس دغسې کې موږ ته یو فورم راخلاصېږي، د هغه په تور موږ کولی شو ګورئ دوستانو داسې یو فورم موږ ته راخلاصېږي. څه کوو دوستانو، تاسو به راشئ سلیکټ اکاونټ اپشن باندې به کلیک کړئ، دلته به تاسو فیسبوک ورته کنیکټ انتخاب کړئ، دلته به تاسو خپل د فیسبوک آی ډي نوم ولیکئ، کوم نوم چې تاسو لرئ، او د لاندې ځای کې به تاسو تخلص ورته ولیکئ، ورپسې به تاسو خپل ایمیل ولیکئ، هغه ایمیل چې تاسو همدا اوس خپل آی ډي ته ورکړی دی، تاسو خپل فیسبوک آی ډي کې لرئ. نو دغه دی دوستانو، ما خپل زه اوس ایمیل ورکوم. کله مې دوستانو ایمیل ورکړ، هیواد به انتخاب کړئ، افغانستان به ورته انتخاب کړئ دوستانو. دا د ما افغانستان انتخاب کړ او دوستانو دا خانه به تاسو ټیک مارک کړئ. کله مې دا خانه ټیک مارک کړه او رابشئ په سبمیټ اپشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. دوستانو په دغه طریقه تاسو کولی شئ دغه د زموږ هغه ورته وشو کوم اپیل چې دی فیسبوک ادارې ته وشو. کله چې دغه زموږ په هیوادونو کې د اویلیبل شي نو تر ټولو لومړی نوبت به زموږ وي چې دغه ویریفیکیشن ورته وکړو. او دوستانو ډیرو ملګرو بیا پوښتنه کوله، په شخصي کې میسیجونه کړي وو چې دغه طریقه افغانستان پاکستان کې کار کوي. دوستانو نه دوستانو، تر اوسه پورې په افغانستان پاکستان کې کار نه کوي. نو دوستانو دغه ویډیو په دې چې ویډیو مو خوښ شوي، که بیا هم تاسو کومه پوښتنه یا غوښتنه لرئ نو مهرباني موږ ته کمنټ کولی شئ، موږ په خدمت کې یو. مننه، ښه وختونه او ښه شیبې ولرئ.